لرې شه چې دانه پیدا کړم. دا ځل زما وار دی، پوه شوئ؟ اوهو هماغه ډوډۍ چې فکر مې کوه هماغه ډوډۍ مې پیدا کړه. وا وا ها ها ها. وی څنګه ښه په مزه مزه یې خوري؟ هغه لږ کلچه ترې تویه سوه، ودرېږه زه هغه ترې راواخلمه. هلئ املا دانه وخورئ. تاسې ته وایم ما ته هم لږ راکئ. خیر دی لرې سئ، مه کوئ مه کوئ. څه در سره وکړو؟ اوف ټول هم چور کړه. وی لرې سئ لرې سئ. اوف دا هم څه چور ګډ که. هغه دا بله کلچه. اوس یې نو ګوره چې څنګه یې تښتو. وا ټوله مې را سره یوړه. د خدای په امان. وای د ما ګرانو وزرونو مرسته وکئ چې دا کلچه خپلې ځالې ته ورسوم. مرسته وکئ، لږ لار پاتې ده، مرسته وکئ. ګرانو ډینګانو، اوس مو چې ځالې جوړې کړې د خپلو بچیانو زده کړې ته باید وخت ورکړو. نږدې دی چې ورسېږم، لږ لار پاتې ده. دا د مرغۍ راغلل. وی دا چیکي وا. ساده مرغۍ. ځنډ مې وکړ. ناچورت مه وکړه، وخت په راورسېدلې. ډوډۍ دې هم راوړه. یوه د خپل ګران بچي لپاره جشن نیسو. آفرین. بیچاره هغې نه راووځه چې پلار دې راغی. آفرین ته کولی سې. آفرین شاباس آفرین. فکر کوم د پلار غوندې به هوښیار به وي. ډېر ښه. آفرین زما بچیه آفرین. ایخوا ګوره یږه راغله. ته نشې کولی مونږ وخورې. بد شکله یېږې. تفته له دې ځایه. نوم دې څه شی دی؟ پټرول. سلام ریچارده، زه ورا نومېږم. وخوره دا کلچه وخوره. آفرین. مزه کوي؟ مور و پلار دې چېرته دي؟ مورې ډېره روانې ګرانه یې. راځه پاس راوخېځه. راځه. نه پوهېږم تا سره څه وکړم، ته خو یوازې پاتې یې. ریچارده ځان دې کلک ونیسه. آفرین دغسې. دا څه شی دی؟ مایي دې راوړه لکه چونګښې. مکسه دا ګرانه کلیبوسه په خیر راغلې. ما خبرې کولې یوې مرغۍ مې خبرې ګډې وډې کړې. بده مرغۍ. ښه نن شپې لپاره چای لرو. پلار جانه هی خوسې مې که تا ته وایم واخ په پښه مې کلک نښتی ده. خوسې مې که د توم یالې ته خوسې مې که پښه باندې مې کلک نښتی ده. واخ
دا د مرغۍ بچه چا دلته راوړی دی؟ واه 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 لرې صاحب ښه مې خوڅه کوئ. کلیبوسه د مرغۍ ښکلی بچی دی څه مه ورته وایه. خوشې مې که درته ویلې خوشې که له پښې مې لرې شه. واه هله بچی ساتري ورسره وکړه. دا مرغۍ له ما سره ساتري وکړه. اوس به دې پوشه کړم ښه چکرونه درکړم. ما هغه په ځاله کې پیدا کړ. بیا کړې مرغۍ هېڅکله یې باید یوازې نه و پرېښی. نه داسې نه وه، په ځاله یې حمله سوې وه. مور و پلار یې نور دلته نسته. بیا هم چا رقم ته په موږ اړه نه لري. بېرته یې هلته یوساله. نه دا کار نه کوم. که زموږ بچی داسې په ځنګله کې یوازې پاتې و بیا څنګه نو؟ ښه سمه ده مرغۍ کولی شي دلته پاتې شي، څه مشکل نشته. ودې زه پوهېدم چې ته همداسې کوې. فقط د څو ورځو لپاره هو، او بله دا چې یوازې باید ژوند وکړي، او بله دا چې هغه باید د مور و پلار په اړه خبر نه شي، او بله دا چې هغه باید پلاره وګوره چې مې زده کړل. ډېر ښه مکسه آفرین. ډارېږې ونه لوېږې؟ نه نه ولېږم، ځان مې کلک نیولی. کیسې ضرور کیسې. واه 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 آفرین آفرین. کیسه کیسه. کرار کرار ورسه، ماهیره ونیسه. دا دې ونې ونیول. آفرین زویه. دغه د دې نه سخت کار نه ده، زه مې نیولی شه. اوس یې نو ګوره. وی اوف داسې وشول. هی ها ولوېدم ونیسه. اله تیز کوه، دماغ ونیولو زه. زه له تا نه تیز تیز یم، اوس وګوره. زما نسو نیولی، زه دشکه تیز یم. اوس دې نه ونیسمه. اوه ونیسونه وړې وړې ښکاري. تا ته وایم موږ اجازه نه لرو، دونه ورو ځو. کته شه، که تکړه یې ما پسې راجګ شه. مه کوه مه کوه. وای وای ولوېدم. اوف ریچارډ نه والې. صبر، زه دې راونیسم. دغه راګیر مې کړې. ښایي چې ډېر کوواک دې راسره وکړه. ما خو درکې پورته مخې ځه. ما تمرین کوه، ما وګټله. پښه مې په وریځو کې بله سره وغورځېدم. ریچارډه مکسه ریچارډه څه سوی؟ اله سپران مې راښه کړل. وایي نشو کولی ریچارډ ځان سره بوزو. هغه خپله الوتی هم شي. زه به ورسره مرسته وکړم. نه نه دا کار سم نه دی، هغه نه راسره بیایو. ته ښه پوهېدلې چې داسې ورځ به رارسېږي. ته یوه هوښیاره مور یې، تا خو هغه له مرګ نه وساته، خو هغه نسي کولی تر افریقا پورې په موږ پسې راوالوځي. هغه باید د مرغیو په څېر ژوند وکړي، پوه سوې او که نه؟ موږ خو راغلو،
څه خبره ده پلاره؟ له خیره سره نن شپه باید حرکت وکړو. زه څنګه ما در سره بیایې؟ ته باید همدلته پاتې شي، سمه ده؟ ولې؟ څه چې درته وویل هماغسې وکړه. زه خو دې تاسې سره لاړی شوم. هو ریچارډ سم وایي. بیا وروسته به دې په ټوله کیسه پوه کړم. نه دا ښه کار نه ده، مرغۍ یې مو راسره بیایي. ماکسه نور بس که مه غږېږه. زه پسې مرسمه، دوی چې کوي؟ ګرانو لګلګانو، نن ورځ د بید له زړې ونې لومړۍ پاڼه راوغورځېدله. د لوی مهاجرت وخت را ورسید. دوستانو، مونږ باید د ژمي را رسېدو نه مخکې حرکت وکړو. مونږ یوه ډله جوړوو او د افریقا جنوب خواته به حرکت کوو. افریقا؟ ریچارډه، ته دا مرغۍ پیژنې؟ زه یې پیژنم، مور مې ده. کلي بوشه، زه وایم دا سفر به وروسته کړو. لومړی د کورنۍ مشکل حل کړه. مونږ کورنۍ مشکل نه لرو. ریچارډه، ستا مور بل څوک ده؟ دا مې باید مخکې درته ویلي وو. کومه خبره ښیې؟ ریچارډه، ته یوه مرغۍ یې، نشې کولی له ډینګانو سره سفر وکړې. ته باید دلته له نورو مرغیو سره پاتې سې. پلاره پوه سوم چې ټوکې کوې، ته کله کله همداسې ټوکې را سره کوې. هو پوه سومه. بیچاره مرغۍ. راځه په ما پسې هله، غواړم یو څه در وښیم. مورې څه دې ویلې؟ صبر وکړه. اوف اوف اوف. ماکسه ته همدلته پاتې سه. خو پلاره، زمونږ جلسه ختمه سوه. د لمر راختو سره سم باید حرکت وکړو. دا کوم ځای ده؟ ته مې همدلته پیدا کړې، د مرغیو په ځاله کې. پلار او مور دې مخکې له دې چې ته پیدا شې ووژل شول. نه نه زما مورې، غواړم تا سره لاړ شم. ته نشې کولی افریقا ته لاړ شې؟ کولی شم ښایي د مورې، هېڅ مشکل نه لرم. زما خبره ومنه، مه کوه. ښایي هوکه مې وړی او پنجره مې نازکې. زه وړکی ډینګ یم، یو ورځ غټ به سړی شم. صبر وکړه کنه، تا ته وایم صبر وکړه. زه کولی شم تېز والوځم، وزرونه مې ښه قوي دي. د افریقا الوتلی شم. هغه وګورئ څنګه تیز روان دی. فکر کوم زر به افریقا ته ورسیږي. هو زه هم داسې فکر کوم، د مور و پلار باندې مخکې ورسېږم. ښایي دې راسره وبایځو. بچیه، ډینګ یا لګلګ نسی کولی زمي کې ژوندي پاتې سي. مرغۍ هم لرې سفرونه نسی کولی، ډېر خطرناکه دي. دا حقیقت دی. و غلمانه ډېر تېز الوتلی شي. مرغۍ نسی کولی لوړ پرواز وکړي. خپله پوهېږي ولې داسې کوي. که لاړ سي ریچارډ به ژوندی پاتې نه سي. اوف اوف. سلام علیکم، څنګه یې؟ ساتم تېر ده. وعلیکم سلام، ته څنګه یې؟ ښه یې؟ بیخي ښه یم، غواړم افریقا ته لاړ شم. خبرې بندې کړئ، سبا ته اوږد سفر به مخکې لرو. خدای دې زر سهار کړي. واه ډېر ښکلی یم. پوهېدم داسې مشکل سره به مخ سو. ولې داسې خفه یې؟
سبا ته پرقات ځو ته باید خوشحاله سې نه څه خبره نه ده ښه به دا وي چې ویده سو زه ویده کېږم ډېر خوشحاله یم شپه یم په خیر ښه وخت تا ته مې ښه شپه ریچارده خدای په امان ریچارده خدای په امان ځئ چې ځو هلئ مه خفه کېږئ دا د ټولو په ګټه ده سهار په خیر زه چې ځو افریقا ته وی مور پلار څه سوی وروره څه سوې زه غوټې ورځم ودرې زم در سره ځم مورې پلارې ودرېږئ زما زه چاته دې پرېښودلم زه دې تاغه چاته پرېښودلم تاسې ته